د کندهار ښاروالۍ له لوري په ښار کې د برېښنا کوټ په نوم د یو مهم سړک د پراخولو چارې راپیل شوې. دا سړک د 1 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې د اروزګان ولایت او د کندهار شمالي ولسوالۍ له کندهار ښار سره نښلوي او د سیمې لپاره ستراتیژیک او حیاتي ارزښت لري. دغه سړک چې 7 کیلومتره اوږد او 40 متره پراخ دی، د لومړي پاس چارې نن پیل شوې چې د روان کال تر پایه به بشپړې شي. د ښاروالۍ مسؤلین خبر ورکوي چې ډېر ژر به په کندهار ښار کې د څو نورو مهمو سړکونو پراخولو چارې هم پیل کړي تر څو په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه کمه او د پیښو مخنیوی وشي. سر خلک په خپله خوښه هم دې ته راضي وه چې دا سړک پراخه شي او دا سړک جوړ شي. کندهار ښاروالي خو ډېرې ارادې لري. مراحلو پوهې کېدو ته په کتو موږ اخته په بار بار مو ویلي دي چې د ښار په مختلفو ځایو کې د کار ارادې شته. د باغي پل د سړک پراخه کېدل هم انشاءالله او دې ته بودیجه هم ځانګړې شوې ده. د بایپاس سړک دی. اولې ستونزې به وي په مخکې چې هغه جایدادونه دي، بعضې هغه خلک چې شخصي املاک دي او اعمارونه یې ترسره کړي دي، د هغو یو بدیل به ورکول کېږي. دا سړک چې د روزګان ولایت ترڅنګ د کندهار شمالي ولسوالۍ له کندهار ښار سره وصل کوي، تقریبا 7 کیلومتره اوږدوالی لري. د برېښنا کوټ تپله څخه شروع بیا تر کوتلې مورچې پورې دا سړک 7 کیلومتره کیږي. د دې سړک پلنوالي مخکې 13 متره و او تیر کال کندهار ښاروالۍ دا سړک پراخه کړي، تقریبا 40 متره اندازه پراخه سو چې پر دواړو طرفونو باندې تقریبا 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې دا د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. ورته مهال د کندهار او اروزګان اوسیدونکي وایي د سړک رغونه به نه یوازې د دوی ترانسپورتي ستونزې حل او د سفر وخت راکم کړي، بلکې د سوداګرۍ، کرنیزو محصولاتو او ورځنیو توکو د چټک او خوندي لیږد لپاره به هم اغیزمنه اسانتیا برابره کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې دغه ډول نورې پروژې لا هم پراخه کړي. په جوړېدو د ټکرو مخه ونیول سي. دا چې تېره پلا سړک کوچنی و، کمبره و، نو پر دغه ځای باندې به د اخترو په ورځ یا داسې نورې ورځې چې به وې، ځکه چې دا عمومي سړک دی، رش به زیات و، نو ټکرونه به کېدله، ډېر داسې ترافیکي پیښې به کېدلې. نو په دغه باندې موږ ډېر خوشحاله یو تر څو دغه سړک پراخه سي او د ټکرو مخه ونیول سي. سړک نو د کندهار و، د روزګان او د کندهار د شمالي ولسوالیو خلک پر ځي او پر راځي، او بل پر دا سړک باندې پخوا ډېر رش ولو، بیروبار ولو، زیاتره وخت په ټکرونه کېدله، ځینې مشکلات هم مخته راتلله. نو دا اوس ښه ګام دی، مثبت ګام دی چې مثال دا سړک جوړ شي او خلکو ته وسایي و اسانتیا رامنځته شي. د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره دوی هم دا راز د کندهار ښار په منځ کې د ښار د تنویر پروژه چې د شهیدانو له چوک څخه پیل ده او تر مدت چوک پورې رسیږي هم بشپړه کړې ده.